أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اول هغه څوک چې دغه غم او مصیبت د بیهوشۍ څخه پر هوش راغله او په ځان پوه سوه، دا ور معلومه سوه چې اوس د دوی پر غاړه د رسالت لوی او دروند مسئولیت ور ولوېدی. هغه انصار وه. نو یې د بني ساعده په سقیفه کې د اجتماع او مشورې اعلان وکړي چې دغه سقیفه د عمومي مجلسو ځای و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په خپل کور کې دی. نه غسل ورکول سوی دی، نه کفن او نه شخ سوی دی. انصار سره راټول سو، مشوره کوي چې باید څه وکړو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حل څه دی؟ انصار دلته په سقیفه کې سره یو ځای دي، خو د انصارو څخه دوه نفره چې یو یې عوین ابن ساعده رضی الله تعالی عنه او بل یې معین ابن عدی رضی الله تعالی عنه سقیفه پریښول او مهاجرینو ته ورهي سوه. دوی پر دې وبېرېده چې انصار بې له حضور څخه د مهاجرینو کومه فیصله ونه کړي. خو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د مخه لا خبر ورسېدلی و چې انصار د مازیګر تر لمانځه وروسته د بني ساعده په سقیفه کې د مشورې دپاره سره یو ځای سوي دي. نو هغه څوک چې د ده سره موجود و چې ابو عبیده عامر ابن الجراح او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما و هغو ته یې وویل راځئ چې خپلو ورونو انصارو ته ورسو. دغه درې نفره مهاجرین د سقیفه و طرف ته وررهي سوه او د سقیفه د طرفه هغه دوه نفره انصار عوین او معین رضی الله تعالی عنهما د مهاجرینو و طرف ته رارهي دي چې په لار کې سره یو ځای او مخامخ سوه. عوین ابن ساعده څوک دی؟ کم وخت چې دغه آیات شریف نازل سو، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، یعنی په دغه قبا کې داسې خلق دي چې دا یې خوښه ده چې خپل ځانونه د ګناهو او نجاستو څخه پاک وساتي او الله جل جلاله پاکي کوونکي خوښ لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې د هغو خلقو څخه یو عوین ابن ساعده دی او معین ابن عدی بیا هغه څوک دی کم وخت چې دا خبر نشر سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات سو، ځینې خلقو به ویل یا رسول الله کشکې موږ تر تا د مخه وفات سوي وای. مګر معین رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل زه د ځان دپاره دا نه خوښوم چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه مړ سوی وای. دا د دې دپاره چې پس له رحلته یې هم داسې تصدیق وکم لکه تر رحلت د مخه چې مې تصدیق کاوه او د دغه رسالت دپاره تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته کار وکم. دا د دغه دوه نفرو مقام او درجه وه. نو د انصارو دغه دوه نفره د مهاجرینو د هغه درو نفرو مشرانو سره په لار کې یو ځای سوه او ورته ویل تاسې مهاجرین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وزیران یاست و هغه کارو ته مګورئ چې انصار یې کوي. د کارو فیصله په تاسې پورې تعلق لري او تاسې یې فیصله وکړئ. دغه دوه نفره انصار مهاجرین و هغه کار ته وربولي
او تشویقوي چې واقعا هغه کار د دوی حق وو. که څه هم دغه خبرې د دوی د قوم د انصارو پر ضد وي، خدا هغه د زړه صافوالی، صدق او امانت او حق ته تسلیمېده. یو انسان که د خپل قوم او اقرباو څخه جلا کیږي او یوازې یو کار کوي، دا صحیح ده. خدا هغه وخت او په هغه ځای کې کېدلای شي چې د ده یقین او عقیده وي چې دغه زما کار حق او صحیح لار ده، او واقعا هم هغه کار حق او صحیح وي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه د دوی خبره نه ومنل او ویل یا موږ زموږ د ورونو انصارو سره یو ځای کیږو، غواړو چې خبره مو یوه وي، تفرقه او جلاوالی نه غواړو. بیا هم د مهاجرینو دغه درې نفره مشران د انصارو د اجتماع وځای ته ورغله. هلته سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او په خبرو یې شروع وکړه. د الله جل جلاله تر حمد او ثنا ورسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ووایه او بیا یې وویل یا معشر الانصار، تاسو په دین کې سابقه لري او په اسلام کې داسې فضیلت لري چې د عربو بل قبیله یې نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دیارلس کاله په خپل قوم کې واوسېدی چې هغه د رحمان و عبادت ته رابلل او د بوتانو په پریښولو یې امر کول، مګر د قوم څخه یې بېله لږو نفرو بل چا ایمان نه راوړي، او دغه لږو نفرو د دې قدرت نه درلودی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه آزارونه منع کړي او نه د ده علیه الصلاة والسلام و دین ته عزت او لوړوالی ورکولای سوای او نه د خپل ځانو څخه دفاع کولای سوای، ترڅو چې الله جل جلاله ستاسو د فضیلت اراده وکړه او تاسو ته عزت او کرامت راوستي او تاسو د اسلام په نعمت خاص کړاست. الله جل جلاله پر الله او پر رسول الله ایمان راوړل ستاسو نصیب وګرځاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د اصحاب څخه دفاع ستاسو برخه شوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دین عزت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمنانو سره جهاد ستاسو نصیب شو. تاسو واست چې تر بل چا د علیه الصلاة والسلام پر دشمنانو شدید واست، ترڅو چې عرب که خوش و که ناخوش د الله جل جلاله د امر تابع سوه، او الله جل جلاله ستاسو په واسطه و خپل رسول ته ځکه تابع کړه. ستاسو په تورو ټول عرب و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کښته او تابع سوه، او بیا الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفات کړي او دای ستاسو څخه راضي وو، په تاسو یې سترګې یخي او خنوکي وي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلافت بیل ګډون او اشتراک د نور خلقو د ځان د پاره واخلي. دغه خلافت یوازې ستاسو حق دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وایي کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ خبرې کولې، ما هم د خپل ځان سره خبرې جوړې کړې او دا مې اراده وه کم وخت چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ خبرې خلاص شي بیا به زه د خبرو په جواب کې خبرې وکم. کم وخت چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د خبرو کولو څخه فارغ شو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو غواړي چې خبرې وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر لاس ونیوي او ویل على رسلك يا عمر، یعنی ته تلوار مکوه. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي زه کښېنستم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ شو او ویل ای خلقو، موږ مهاجرین یو او تر ټولو خلقو په اسلام کې د مخه یو، حسب او نسب مو تر ټولو عزتمن دي، ژوند مو میانه دي او په خلقو کې مو درجه لوړه ده، نسل مو تر هر چا زیات او په رحم کې تر هر چا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو.
تر تاسې د مخه مسلمانان سویو او په قرآن کریم کې تر تاسې د مخه ذکر سویو. الله تبارک وتعالى فرمایي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. موږ مهاجرین یو، تاسې انصار یاست. په دین کې زموږ ورونه یاست، په فی او غنیمتو کې زموږ شریکان یاست، پر دشمن زموږ کومک کوونکي یاست. ځای مو راکړئ، زموږ غم شریکي مو وکړه. الله جل جلاله دې ښه بدله درکړي. موږ آمران یو او تاسې مو وزیران یاست. عرب نه تابع کیږي مګر د قریشو و قبیلې ته. تاسې د خپلو ورونو سره په هغه شي کې چې الله جل جلاله د خپل فضل و دوی ته ورکړی دی رقابت او منافسه مکوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي هغه چې زما په نیت کې و چې زه ووایم د هغه څخه داسې شی نسو پاته چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ یې ونه وایي. او بیا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر او ابو عبیده رضی الله تعالی عنهما تر لاس ونیول او ویل ما دغه دوه نفره انتخاب کړی دي، هر یو چې ستاسو خوښ وي د هغه سره بیعت وکړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي د په ټولو خبرو کې زما دغه خبره نسوه خوښه. زه څنګه پر داسې قوم امریت وکم چې په هغه قوم کې دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ موجود وي. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې خبرې کولې په دغه ورځ مریض وو او پس د خبرو کولو څخه یې په پټو کې ځان وپیچي او دالته په سقیفه کې د یو دیواله او بغل ته څنګه واچاوه. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تر خبرو کولو وروسته حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ چې د انصارو څخه وو ولاړ. پس له حمد او ثنا او درود څخه یې وویل حل زما سره دی، هغه دا چې یو وار دی امیر زموږ د طرفه څخه وي او بل وار ستاسي، یعنی خلافت به په نوبت کو. خو دلته غال مغال شروع سو، هر یو خپل فکر او نظر بیانوي. خبرې ګډوډې سوې او د هر طرفه आवाजونه راپورته سو، یو د بل خبرې نه سره اوري او نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او په لوړ आवाज وویل اے خلقو، دا ابو بکر صدیق دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ملګری دی چې دوی په غار کې و. الله جل جلاله په قران کریم کې ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درازي وو چې ستاسو د منځه امام وي. ستاسو څخه یو څوک په دې راځي دی چې په منځ کې دی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امام سي، یعنی هر څوک چې ځان دغه کار لایق بولي را د مخه دي. هیڅوک نسو ولاړ او نه چا څه وویل، ټول چپ دي او ګوري. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا ابا بکر لاس دې راکړه چې بیعت تر سره وکم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم لاس ور اوږد کړ. دا ولی؟ آیا د هغه شوق د خلافت وو یا ځکه د رضی الله تعالی عنہ د خلقو اختلاف ولیدي؟ په دغه وختو کې بل فوري او قطعي فیصله څخه بل چاره نشته. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیعت کولو د پاره لاس ور وغځاوه، د مخه تر دې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت ور سره وکي، د انصار څخه یو نفر چې بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نوم دی ور وغورځېدی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس ونیوي او بیعت وکړي. دغه سړی د انصار څخه وو او غوښته چې اول هغه څوک سي چې بیعت کوي او اول نفر هم دیس. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړي او خلقو په بیعت کولو شروع وکړه. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ چې مریض او پروت وو، د خلقو د ډیروالي او ازدحام په سبب تر پښو لاندې کېدی او خلق پر خطل. نو د بني ساعده د سقيفه د مشورو او بحثو انتها او فیصله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره پر بیعت وسوه. دغه بیعت دغه د دوشنبه په ورځ وسو
او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه په کور کې دي. سبا ورځ چې د سه شنبه ورځ و او خلق د ماپښین د لمانځه د پاره سره یو ځای شو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې منبر ته وخیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل لږ انتظار وکړه یا ابا بکر، او په خپل عمر رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختی. اول هغه خبره چې ما پرون کول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی وفات شوی، هغه د شیطان د طرفه شویدل و. یعنی زه هغه خپل خبره بیرته اخلم، هغه خطا و. او بل ستاسو د شورا خلقو، ستاسو د نبی پر خلافت د هغه پر هغه صاحب او ملګری اتفاق وکي چې د علیه الصلاۃ والسلام سره په غار کې ملګری وو، نو ولارسي او بیعت ور سره وکي. خلق هم ور ولارس او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره پر بیعت کولو ازدحام دي. هر یو غواړي چې تر هغه بل د مخه بیعت وکي. کم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی او ټول خلق بیعت ور سره وکي، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منبر ته وختي، د الله جل جلاله حمد او ثنا وویل، او پس له درود پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وویل اما بعد، اے خلقو زه پر تاسو امیر وګرځول سوم او تر تاسو بهتر نه یم. اصلا دغه جمله د رضی الله تعالی عنہ د طرفه تواضع و. کنه د رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدی پس د انبیاء علیهم السلام څخه تر ټولو انسانانو بهتر دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي پس د انبیاء څخه تر ابو بکر ش او بهتر پرمځکه نه دی ګرځیدلی. نو د کوم وخت څخه چې الله جل جلاله بشر پیدا کړی دی، بیا د قیامت تر ورځې پورې بیل انبیاء څخه تر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بل د لوړې درجه خاوند نسته. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل ختمشه یا د خپل حکم طرز او طریقه بیانوي چې زما حکم به څنګه وي. نو یو وویل کمی شکول کومک بکوي او کمی مخالف یا کوش کار کاوه تاسو می پر لار برابروي. رښتیا ویل امانت دی او درواغ ویل خیانت دی. یعنی هیڅ وخت به د یوې موضوع په باره کې خلاف درته ونه وایم، بلکې صادق او صریح بیم. په معلومات او اخبارو کې به اړول او مخالفت نوي. نو ځکه ویل الصدق امانه والكذب خیانه. ورونو دغه د حکم قانون دی، هر حاکم باید داسې وي، نه لکه د نن ورځې حاکمان چې د ملت سره سراسر په درواغو او خطا ایستلو ژوند کوي. او ویل ستاسې ضعیف زما په حضور قوي دي تر څو چې حق یې ور اخلم ان شاء الله، او ستاسې قوي زما په حضور ضعیف دي تر څو چې د ده څخه حق اخلم ان شاء الله. او هر قوم چې فی سبیل الله جهاد پریږدي، هغه قوم ته الله جل جلاله ذلت او خواري راولي. یعنی جهاد ته دوام ورکوم او نه پریږدم. او په هیڅ قوم کې فواحش نه دي نشر شوي مگر الله جل جلاله پر هغو عام آفت نازل کړی دي. یعنی فحشا ته به هیڅ کله اجازه ورنکم، د فحشا په باره کې به هیڅ نرمي ونکم تر څو چې د الله او رسول الله اطاعت کوم. زما اطاعت کوي او کما د الله او رسول الله نافرمانی وکړه بیا نو زما اطاعت پر تاسو نه دی لازم. او په اخر کې وویل خپل منځ ته مو ولاړ سي يرحمكم الله. دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت د دوره اولنی خطبه و او خلقو د ماپښین منځ ادا کړي. تعلیم الاسلام دغه ورځ چې د هجرت د 11 کال د ربيع الاول د میاشتې 14 او د سه شنبه ورځ و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پرون څخه په خپل کور کې دی او خلق نه پوهیږي چې د هغه په باره کې څوک. خو په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت د علیه الصلاۃ والسلام د غسل او شخیدو نیت وکي. نو علی ابن ابي طالب، عباس ابن عبد المطلب،
فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، اسامه ابن زید، شقران مولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين سره یو ځای شو چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ته غسل ورکړي. دا خبر د رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د اصحاب څخه یو نفر ته ورسېدی چې د انصار او اهل بدر څخه وو او اوس ابن خولین نومېدی. دغه اوس رضی الله تعالی عنه ورغلی او اجازه وغوښته. علي رضی الله تعالی عنه ورته راووتی. اوس رضی الله تعالی عنه ویل یا علي د الله د پاره او په هغه صحبت چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره لرم او په سبب د هغه حصے چې موږ انصار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرو، اجازه راکړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غسل کې کومک در سره وکم. نو اوس ابن خولی رضی الله تعالی عنه چې د انصار څخه وو هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غسل ورکولو کې حصہ واخیسته. اوس دوی غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکړي، مګر نه پوهیږي چې څنګه وکړي. آیا کالی ځنی وکاږي لکه د نورو خلقو سره چې دا کار کیږي، او که د خپل کالو سره غسل ورکړي چې دا کار بیا هغه د غسل د عادت څخه مخالف وو. ډېر متحیر او په فکر کې سو کښېنسته، نه پوهیږي چې څه وکړي. په دغه وخت کې پر ټولو د خوب یو پریشانی راغله. ټول بده سو. د کور د طرفه یې आवाज واورېدی چې ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل کالو سره غسل ورکړي. دوی راویښ سو او هر یو وهغه بل ته وایي دغه आवाज دی واورېدی. ویل هو، دا د الله جل جلاله د طرفه هاتفي आवाज وو چې ودوی ته لارښوونه وکړه. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل کالو سره غسل ورکړي. عباس رضی الله تعالی عنه او د دوه زامنو فضل او قسم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جسد پر لاړه. اسامه او شقران وبورته ویلې. علي رضی الله تعالی عنه پرولي او رضی الله تعالی عنه وخپل زګر ته تکه کړی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غسل ورکول سو. بیا په درو سپینو ټکرانو کفن ورکړ سو. پس له غسل او کفن څخه وخلق ته د جنازې د لمانځه اجازه ورکړ سو چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې المنز ادا کړي. لس نفره مبارک حجرې ته ور داخليده او المنز ادا کاوه. دغه المنز په جمع یا د یو چا په امامت نو، بلکې هر یو جلال منز کاوه. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت المنز ادا کړي، بیا مهاجرینو او بیا انصارو المنز ادا کړي. تر نرانو ورسته شذو په دغه طریقه سره یعنی به امامه او به جماعته په انفرادي شکل سره المنز ادا کړي او بیا کوچنیانو المنز ادا کړي. دغه د جنازې د لمانځه په ادا کولو کې د سه شنبه ورځ ټوله تیر شوه او د چهار شنبه شپه داخله شوه. اوس بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل بیت په فکر کې شوه چې جسد مبارک چیرې شخ کې. آیا په مسجد کې شخ کې، د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې، پر هغه ځای شخ کې چې هلته وفات شوی دی، او کې په بقیع کې شخ کې. دلته هم په حیرت او فکر کې شوه. نو یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږي چې مشوره ورسره وکړي چې څه وکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلی دي چې موږ انبیا هل تشخیجو چیرې چې مو روح قبض کړسي، یعنی د شخیدو ځای مو هغه د روح د قبض کېدو ځای دی. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د طرفه دغه امر او مشوره ورته راغله. دوی هم د دې آمادګي ونیول چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په خونه او پر هغه ځای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بستر آوار وو قبر وکینی. مگر اوس بیا نه پوهیږي
چې قبر څنګه وکینی، ځکه هلته په مدینه منوره کې قبرونه پر دوه قسمه کیندل کېده. مهاجرینو بل حد قبرونه کینل او انصار بیا وقبر ته لحد ورکاوه. لحد چی شری؟ لحد هغه کښته په قبر کې د قبله و طرف ته هغه بل کیندل سوی ځای ته لحد ویل کیږي، چې د مړي جسد په هغه لحد کې ایښول کیږي او بیا خښتې ورته درول کیږي. اوس اهل بیت کرام نه پوهیږي چې به لحد قبر جوړ کی او کده لحد قبر. د مهاجرینو د قبرو د کیندلو مسؤل ابو عبیده رضی الله تعالی عنه او د انصارو د قبرو د کیندلو مسؤل ابو طلحه رضی الله تعالی عنه. نو عباس رضی الله تعالی عنه یو نفر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ولېږي او یو نفر یې و ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ته ولېږي او الهی چې ستاد نبی د پاره اختیار ک هر یو چې د مخ راغلی د هغه پر ډول به قبر وکینو. خو اول ابو طلحه رضی الله تعالی عنه را ورسېدی، د قبر په کیندلو شروع وکړه او د لحد قبر یې جوړ کړ. دا کار د چهارشنبه په شپه وسو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شخیدلو نسو خبر مگر د کولنګانو په आवाजو. د چهارشنبه په شپه مو په نیمه شپه کې د کیندلو आवाजونه واوریده. نو د سهشنبه ورځ تیر شوه او د چهارشنبه په شپه د شپې کیندل شروع شوه او قبر جوړ شو. بیا نو علي، فضل، قسم، شقران رضی الله تعالی عنهم اجمعین وقبر تورکشت شوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وقبر تور داخل کی. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ هم د دغه دفن په کار کې ګډون او اشتراک ورسره کړی وو. کوم وخت چې خلق د قبر څخه راپورته شو غواړي چې اوس خاوري ورواچوي، مغیره رضی الله تعالی عنه خپل انګشتری کښلې و او قصدا یې په قبر کې پرې ایښه و. نو ویلږ صبر وکي، زما انګشتری په قبر کې لویدلې ده، غواړم چې راوایخلم. ویل ورکشته سه. مغیره رضی الله تعالی عنه قبر ته ورکشته سو. اول یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد په غیږ کې ونیوي او مچې کوي، بیا یې خپل انګشتری راواخسته. مغیره رضی الله تعالی عنه وایي د دې کار څخه زما مقصد داو چې زه هغه آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جسد می مسح کړی وي او آخري نفر سم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره می وداع کړی وي. دا د اصحاب کرامو هغه ډیر حب او محبت وو چې د خپل حبیب او محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلوات الله علیه وسلامه سره یې درلودي. اوس چې د شخیدلو وخت سو ټول اصحاب کرام وایي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خاوري واچو. موږ دا کار نسو کولای، دا کار ډیر سخت او مشکل دی چې موږ دې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري ورواړو. خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف یې ورپیاسو چې ودوی ته فرمایلی و زما ژوند ستاسو د پاره خیر دی او زما وفات ستاسو د پاره خیر دی. ژوند می په دې سبب ستاسو د پاره خیر دی چې سملار درشم او وفات می په دې سبب ستاسو د پاره خیر دی چې هر پنځشنبه یا د جمعې په شپه ستاسو عملونه ما ته وړاندې کیږي. کوم په عملو کې خیر او شکرونه و د الله جل جلاله حمد ووایم او که شر یا بد کارونه و ستاسو د پاره د الله جل جلاله څخه بخښنه غواړم. صحابه کرام وویل یا رسول الله آیا پس له وفات څخه ته موږ پیژنې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه ستاسو په نومو او نسب سره پیژنم، د قیامت تر ورځې تاسو هر یو جلا جلا پیژنم. صحابه کرام وویل ته څنګه و موږ ته دعا کوي ستا جسم به خاوري سوی وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام جسد پر مځکه حرام کړی دی، یعنی مځکه یې نه خرابوي او نه خاوري کیږي. نو یې دغه حدیث شریف په یادولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک جسد خاوري واچولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شپې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور او خونه کې شخ کړسو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل کور ته ولاړی چې هلته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور ډیر شدید جړل او ویل یا علی ستاسو زړه څنګه قبلول چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري واچوي؟ دا مو څنګه په واسه پرسوه چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاوري ورواړوي؟ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وای د دوشنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی او هر شی پروشان سو، او د دوشنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې رحلت وکړي او هر شی تاریک سو. اوس نو په مدینه منوره کې حالات څنګه و؟ صحابه کرامو یو د بل سره خبرې نه کولې، وای موږ خپل کورو ته ولاړو، ځکه تغیر کړی وو، د خپل شذ سره مو خبرې نه کولې، هر یو په خپل بستر کې ناست یو او ژاړو، خوب نسته، موږ یو او ژړا، د ځانو سره وایو زموږ محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی؟ مگر مرګ حق دی، ټول انسانان نه بلکې ټول موجودات به دغه پیاله نوشوي. دغه شپه تیر سوه، د سپیدو د چاودلو سره د سهار د اذان وخت سو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ راغلی غواړي چې اذان وکړي، خو په اذان کې چې ودې ځای ته ورسېدی اشهد ان محمدن رسول الله د ډیر جړا څخه نسی پوره کولای. هر څه کوشش وکړي چې دغه د شهادت کلمه ووایي، خو جړا د دغه کلمې د پوره کولو وخت نه ورکوي. دا هغه کلمه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او وجود کې به ویل، او اوس هغه محبوب نسته. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی او د اذان د کولو څخه معافذنی وغوښته. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وفات غم او مصیبت داسې لوی او عظیم مصیبت دی چې بل هیڅ غم نسی ورسره برابرېدلی. په دغه رحلت آسمانی وحی قطع شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ذات وو چې د آسمان نه بلکې د آسمانو د صاحب او خالق الله جل جلاله حال یې راتوایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ذات وو چې د الله جل جلاله اوامر یې د الله جل جلاله تر بندگانو پورې رسول. دا کوچنی مسأله نه ده، لږ عمیق فکر غواړي. هغه اوامر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته بیانول د یو حاکم یا پاچا امرونه نه و، بلکې د الله جل جلاله خالق الكون والکائنات اوامر و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او محبت فقط په دغه مکان او په دغه زمان پورې نه و خاص، بلکې دغه حب ابدي او دائمي و. پس له ډیرو کلو د هغه نه هېرېدونکي حبیب صلی الله علیه و آله وسلم سره د دوی حب او محبت پر هغه حال پاته او باقی و. د مثال پر قسم به دغه یو قصه درته رانقل کوم. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته بیا هم جهاد دوام درلودي او ډیره فتح وسوه. مسلمانانو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې شام او بیت المقدس فتح کړه، او هلته د مسلمانانو هغه څلور لوی لشکري سره یو ځای شوه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شام د فتح کولو د پاره لېږلي وي. قصه داسې و، د شام ټوله منطقه فتح شوه مګر د بیت المقدس نصاراو وویل
موږ قدس شریف بیل خلیفه څخه د مسلمانانو و بل چاته نور تسلیمو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل د مدینه منورې څخه و بیت المقدس ته ورغلی او هغه فتح کړ او بیا یې امر وکړي چې د مسلمانانو هغه لشکري چې شاوخوا په شام کې نشر شوی دي ټول د سره یو ځای سي او زبه هم حالته ورسم. نو د مسلمانانو ټول لشکري د خالد ابن ولید لشکر چې په ورسته کې امریت و ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ته ورکړسو، د شرحبیل رضی الله تعالی عنہ لشکر، د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ لشکر او نور ټول لشکري د جولان په منطقه کې په الجادیه کې سره یو ځای شو. دا هغه وخت وو چې الله جل جلاله د کفارو شان او شوکت، دبدبه او هیبت ورمات کړی و. مسلمانان پر فارس او روم کامیاب شوي و. د هغه وخت د دنیا لوی لوی قوتو د مسلمانانو په مقابل کې شکست خوړلی و. د کفارو ډیر شارونه مسلمانانو فتح کړی و. نو دغه د الجادیه یا جولان اجتماع د اسلام او مسلمانانو د عزت علامه و. د اصحاب کرامو مشران پس له څو کاله جهاد څخه د اول وار د پاره په دغه اجتماع کې سره یو ځای شو. نو ویل یا امیر المؤمنین دا ورځ ډیره لوی ورځ ده، د اسلام د فتح او کامیابی ورځ ده. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ څخه وغواړه چې اذان وکړي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته بیا اذان نو کړی. نو صحابه کرام ویل دغه ورځ لو او شاندار ورځ ده، غواړو چې بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وکړي. دا هم د الله جل جلاله د عزت د اظهار د پاره چې موږ مسلمانان یې پر دغه ځکه کامیاب کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ و حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ تورغلی ویل یا بلال ناشدتك الله ان تؤذن في هذا اليوم. ناشدتك الله په عربي کې داسې جمله ده لکه موږ چې په پښتو کې وایو د خدای روی مې دروړی دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا بلال د الله پر روی نن په دغه شاندار ورځ کې اذان وکړه. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ هم موافق سو ویل هو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته دا اول وار دی چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کوي. بلال رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او په اذان یې شروع وکړه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. کوم وخت چې دې کلمې ته ورسېدی اشهد ان محمدا رسول الله، بلال رضی الله تعالی عنہ وجړل او ټول خلق ورسره جړل. د دې جړا سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یادېدل و. د هغه علیه الصلاۃ والسلام هغه پاک سیرت او خوونه و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد او اخلاق وجړول. هغه عظمت او هغه محبت چې د اعظم البشر او خیر البشر سید البشر صلی الله علیه و آله وسلم په اخلاقو کې پروت وو هغه وجړول. ټول خلق جړل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مؤذن بلال رضی الله تعالی عنہ خدا سي شدید جړل چې اذان یې نسوای پوره کولای او پوره هم نکي. دا د هغه حب او محبت په سبب و چې بلال رضی الله تعالی عنہ او اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره درلودي. ورونو تاسو غواړئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په جنت کې یو ځای شئ؟ د مجلس او ملاقات شوق لري؟ نو یو اندازه د دنیا شوق پرېږدئ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت اختیار کړئ. د هغه علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د رسولو په فکر کې سي. موږ او تاسو دغه بحث د دې د پاره واورېدی چې حق لار پیدا کو او پر هغه رهیسو. د مځکه د اصلاح لار دغه ده، حق لار دغه ده.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړي، که څه هم په ډیر ګران قیمت درته تمامیږي. ته باید ووایې دنیا څه شي ده؟ زه جنت غواړم، زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملاقات او مجلس غواړم. موږ باید د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت ولرو. د الله جل جلاله څخه سوال او غوښتنه کوم چې د سرور کائنات سید الکونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت زموږ په نصیب کې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حب او محبت ته زموږ په زړه کې ځای ورکړي، او د الله جل جلاله څخه غواړم چې د خپل محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مو پر حوض کوثر او په فردوس اعلی کې یو ځای کې، او الله جل جلاله دا توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت وظیفه پر غاړه واخلو. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت قصه نه ده، د زړه تسلا او د وخت تیریدنه دي، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت پند او نصیحت دی، وعظ او عبرت دی. زموږ مسلمانانو د پاره لارښوونه ده چې موږ باید په خپل پیشوا پسې اقتدا وکړو. الله جل جلاله د سورة الاحزاب په 21 نمبر آیات کې فرمایي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. يعني هغه خلق چې د الله جل جلاله د رضا او لقاء امیدوار دي او د آخرت د ثواب امید لري، او په کثرت سره د الله جل جلاله په ذکر او یاد مشغول دي، د هغو د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ذات ډیره ښه اسوه او نمونه ده. هغه مبارک ذات ښه قائد او پیشوا دی، ښه لارښوونکی او رهنما دی. دوی باید په عباداتو او معاملاتو، په خوړلو چښلو او اغوستلو، حرکاتو او سکناتو، جود او سخا، صبر او تحمل، بلکې په هر حرکت ناسته او ولاړه کې د دغه جامع الصفات ذات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر طریقه حرکت او رفتار وکي، او په ټوله حیات کې د علیه الصلاة والسلام متابعت وکي، او په ښه ډول سره یې زده کړي. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واقعي محبت په خطبو او نصیحتو، درسو او قصو، اشعار او نعتو، حتی د مولد په مجالسو کې نه دي، بلکې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم واقعي او حقیقي محبت د هغه علیه الصلاة والسلام په متابعت کې دي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لارښوونه پسې اقتدا کول او د علیه الصلاة والسلام د اوامر عمل کول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت دي. الله جل جلاله د سورة آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه کچیر تاسو د الله جل جلاله سره محبت لري یا محبت کوي، نو زما متابعت وکي چې الله جل جلاله به هم تاسو خوش ولري او تاسو ته به تاسو ګناهونه درو بخشي. وروره، متابعت بیل واقعي او صادقه محبت څخه په وجود نظرات لای. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره واقعي محبت درلودل تا د هغه علیه الصلاة والسلام و متابعت ته ورجذبوي او وربولي. کته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت غواړي، څلور شی دي چې ستا سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت درلودلو کې کومک کوي. یعنی څلور شی دي چې د هغه په عملي کولو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ستا محبت پیدا کیږي او زیاتیږي، او دغه محبت په تا کې د متابعت شوق زیاتوي. اول،
پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر درود ویل. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت اوریدل او ویل، په هغه سره پوره ځان خبرول. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې متابعت کول. کته غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوښ ولري او محبت ورسره زیات سي، متابعت یې کوه. څلورم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښار مدینه منوره زیارت، خاصتا د روضه مبارکه. الله جل جلاله دې ما او تاسو د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره محبت لري او د هغه علیه الصلاة والسلام پر طریقه رهوي او د هغه د رسالت د رسولو د پاره ژوند کوي او تر هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړو تر څو چې د الله جل جلاله په حضور کې دریږو. آمین ثم آمین ثم آمین. محترم ورونو، زموږ پاته بحث به پراتلونکي کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم.